دا اوس ډېرو سوال کړی دی وی چې دا حدیث وی تا یو بیان کې ذکر کړی و چې کله فاطمه بنت قیس رضی الله عنها معاویه رضی الله عنه د هغې غوښتنه کړې وه یعنې هغې سره نکاح کوله نو رسول الله صلی ورته ووایي چې د هغه سره نکاح مه کوه ځکه چې معاویه څه دی فقیر دی معاویه غریب دی فقیر دی مال ورسره نشته نو هلته بل حدیث کې دا دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو پسې یو کس راشي او تاسو د هغه په دین او په اخلاقو راضي یئ نو لور خور ورکئ نو اوس دلته معاویه رضی الله عنه ښه دینداره سړی دی مشکل څه دی په معاویه کې غریب دی خو په دین او په اخلاقو یې سړی راضي که نه راضي به صحابي دی معاویه رضی الله عنه نو ولې رسول صلی الله علیه وسلم فاطمې ته وایي چې د سره نکاح مه کوه دا غریب دی او بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی راشي یو دیندار وي نو بس خور لور ورکوه نو د دواړه حدیثونه ظاهره کې وی داسې سړي ته اشکال پیدا کېږي ذهن کې چې کله ظاهره کې د حدیثونو ته وګوري نو د دې کې څه تعارض او ټکراو شتي او که نه الجواب اولنۍ خبره د اشکال د لرې کولو طریقه هم دا ده څه طریقه ده سوال کول د اهل علمو نه اوس د اولنۍ حدیث چې کوم دی دا ښه صحیح حدیث ته امام مسلم راوړی زه ته د حدیث ذکر کوم چې تاسو ته مسله واضحه شي فاطمه بنت قیس رضی الله عنها وی چې هغې له د هغې خاوند طلاق ورکو او دریم طلاق یې وله ورکو نو چې دریم طلاق یې وله کله ورکو نو رسول صلی الله علیه وسلم وی چې د دې د ستوګنې حق او د خرچې حق نشتی یعنی د عدت په دوران کې ښځې له زید اوسېدو ورکول او مال ورکول خرچه ورکول دا په هغه طلاقونو کې چې هغه رجعي رجعي څه مطلب دی واپس کېدو ګنجایش پکې هغه اولنی طلاق دی او دویم دی دریم نه بعد خو خبره ختمه شو نو دریم نه بعد بیا د دې ښځې په خاوند اوس دا حق نشته چې دریم طلاق یې ورکړی چې عدت په دوران کې به هغه خرچه هم کوي او زی به ورم ورکوي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دې حق نشته نو بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د عدت ختم شي نو بیا به ماته ووایي هغه وایي چې کله زما عدت ختم شو نو درې کسانو زه وغوښتم یعنې غوښتی چې ما سره نکاح وکړي یو معاویه رضی الله عنه دویم ابو جهم رضی الله عنه او دریم اسامه بن زید رضی الله عنه درې کسان دي نو زه رالم رسول صلی الله علیه وسلم ته مې ووایي چې یا رسول الله داسې خبره مشوره یې نو مشوره خو دا خو یو امانت دی دې کې یو خیانت نشي کولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته معاویه چې دی نو فرجل ترب معاویه خو د خاورو خاوند دی نو هغه سره خو معلوم نشته واما ابو جهم هر چې ابو جهم دی نو فرجل ضراب للنساء خو ښځې وایي سمې وایي مشهور په دې باندې ولكن اسامه ابن زید نو اسامه بن زید ښه دی نو هغې ورته یا رسول الله اسامه اسامه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته طاعة الله یا طاعة الله وطاعة رسوله خیر لك الله او د الله د رسول ومنه دا دله غوره ده نو بیا ورسره ما واده وکړو بل حدیث امام ترمذي راوړی دی په هغې کې دا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه چې تاسو به څوک راشي ستاسو نه خور لور رشته وغواړي او تاسو یې په دین او په اخلاقو راضي یئ نو رشته ورسره وکړئ اوس دې ورور ته اشکال پیدا شوی دی چې نو معاویه له څه چلو خو دینداره سړی دی مسله صرف څه ده غریب دی اوس که ابو جهم دی نو ابو جهم کې څه مسله ده خو حل کوي نو خو صحیح شو سخت دی خو معاویه رضی الله عنه کې خو دا مسله هم نشته خو مسله صرف د مال ده نو دې کې الحمدلله هېڅ تعارض نشته دې حدیثونو کې هېڅ تعارض نشته اگر که بعض علماو دا دویم حدیث سند کې څه نه څه خبرې کړي دي خو نه شیخ البانی رحمه الله
او امام ترمذی داغه نه مخکې هغوی د حدیث ته حسن ویلي چې سند یې حسن درجه کې دی. نو چې دام صحیح دی دام صحیح دی نو بیا جواب څه شو؟ نو جواب ته غوږ کېده. هغه ده رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله په تاسو پسې څوک راشي او په اخلاقو یې راځي نو رشته ورسره وکوئ، خور لور وله ورکوئ. دلته وایي چې معاویه غریب دی نو څنګه ولې هغه دینداره نه و دینداره، نو بیا څنګه دا خبره وکړه؟ نو واوره دا درې کسان چې کوم راغلي وو ابو جهم، زید، اسامه او معاویه رضی الله عنه، درېونه دیندار دي که نه دي؟ درېونه دیندار دي. نو چې کله اوس دلته درېونه دینداره رالو درېونه، نو بیا په دې درېونو کې که ته غواړې چې کوم یو ډېر مناسب دی؟ اوس پوه شوې؟ یعنې رسول صلی الله علیه وسلم معاویه په دې نه دی واپس کړی چې هغه دینداره نه دی، هلته نور هم دینداره شتي، رشته د ډېرو دیندارو راله. نو چې راله اوس پکې زنانه له هغه څوک غوره که چې هغه د درېونو کې ډېر مناسب وي، او درېونو کې ډېر مناسب څوک و؟ هغه اسامه رضی الله عنه. څه اشکال پکې پاتې شو؟ هېڅ ټکراو نشته الحمدلله حدیث. لکه یو سړی دی د هغه کور کې لور ده، یو کس راغی وایي زه ستا د لور غواړم، ښه دینداره سړی ته پرې راځي. بل سړی هم راغی هم ښه دینداره ښه دروند سړی دی. نو دواړو ته چې وکتو د یو مالي حالات ډېر کمزوري دي، نو یاره کیدی شي چې دی د دې جنۍ حق سبا له ادا نه کړي. ظاهر کې و غریب دی که نه، اوس سبا څه پته لګي الله یې مالداره کړي نه کړي، خو الله اعلم. خو نن دی غریب دی، دا بل چې دی مالي حالات یې ښه دي. اوس دواړه دینداره دي او د یو د مالي حالت ښه دي د بل نه دي ښه، کوم یو رشته مناسب دی؟ دا مالي حالات یې چې ښه دي. نو اوس دې کې تا ته څوک نه شي ویلی چې ها دین دې پرېښود او مال دې غوره کړو، ولې درته داسې نه شي ویلی؟ ځکه چې دواړه دینداره دي. دا اعتراض به موږ په تا باندې هله کړی وی چې دا یو دینداره وي او دا بل بېدینه وی، او تا رشته د چا سره کړی وی؟ د بېدینو سره دې کړی. او په دې به ته زه هم د دې په شان نږدې یو بله مسله یو مثال به بېته پېښ کړم. امام نسایي یو حدیث راوړی دی چې ابو بکر صدیق او عمر بن خطاب رضی الله عنهما دواړه راغلي و د رسول صلی الله علیه وسلم نه فاطمه غوښته چې یا رسول الله ستاسو لور فاطمه که موږ لی راکړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته انها صغیره هغه لا وړه ده. بیا علي رضی الله عنه غوښته نو هغه لی یې ورکړه. ولې د ابوبکر او د عمر د دینداره نه و؟ چې دا دینداره نه وي به څوک دینداره؟ نو ولې دوی له نه ورکول او علي له یې ورکړه؟ هغه مناسب د عمر په لحاظ سره. بارک الله فیک. نو دې کې څوک داسې نه شي ویلی چې یاره رسول صلی الله علیه وسلم ولې ابوبکر صدیق واپس کو، ولې عمر واپس کو او علي رضی الله عنه له یې ورکړه ولې؟ نو جواب دا دی چې صحیح ده کله داسې وشي چې رشتې راشي هغه ټول داسې چې هغه د دین په لحاظ مناسب دي ټول، خو بیا په هغې کې سړی ولی د زنانه مشر د زنانه هغه به سوچ کوي چې بیا په دوی کې کم یو مناسب د دې جنۍ ده. پوه شوې پې؟ امید ده انشاءالله چې مسله به واضح